الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو هوم بایولوژي نن ټاپک زما د اکسیډیټیو بیس ګلایکولیسس چې دی اول ما د هغې انټروډکشن وکړو بیا ما د هغې پریپریټري پیز وکړو بیا د دې کوم سیکنډ سټیج چې دی هغې ته موږ وایو اکسیډیټیو پیز نو په اکسیډیټیو پیز کوم چې ګلایکولیسس دی باقي څه کېږي په پریپریټري پیز کې موږ دا ویلو چې دوه پروډکټ زموږ سره راشي یو زموږ سره ډای هایډرو اکسي اسیټون او بل زموږ سره دی ګلایسرل الډیهایډ 3 فاسفیټ دا دوه قسمه پروډکټ داسې دي چې دا مونږ د پریپریټري پیج نه چې دی مونږ راویستي دي په اخر کې مونږ دې نه پایرویک ایسډ جوړ کړو چې کله پایرویک ایسډ جوړ شو د مطلب دا دی ګلایکولیسس چې دی نه هغه پوره شو ځکه چې د ګلایکولیسس کم ان پروډکټ چې دی نه هغه چې دی پایرویک ایسډ دی اوس څه کوئی پدې کې څه چلو شي کم ډای هایډرو اکسی اسیټون چې دی د 3 کاربن والا مالیکول له په 1 نمبر باندې کې فاسفیټ اٹیچ دی دغه شان ګلایسر الډیهایډ 3 فاسفیټ چې دی د 3 ذکر راغلی چې دلته کې په 3 نمبر باندې فاسفیټ چې دی دا اٹیچ دی نو اوس په دې کې څه کېږي د ډای هایډري اکسي اسیټون سره دا چل وشي چې دلته کې یو بل فاسفیټ چې دی هغه دې ته ایډ شي دلته کې دا 1 فاسفیټ دی تاسو پته شي دلته کې دا یو فاسفیټ دی یعنی په 1 نمبر کاربن باندې چې دا اٹیچ دی دغه شان دلته کې دا بل فاسفیټ دی دا په 3 نمبر کاربن باندې اٹیچ دی یو فاسفیټ دته اٹیچ شي بل چې دی دته اٹیچ شي نو څه چلو شي یو انارګینیک فاسفیټ پر راشي نو دلته کې په 1 نمبر باندې فاسفیټ اٹیچ دی نو دلته کې په 3 نمبر باندې دا فاسفیټ چې د وزن اٹیچ کی دغه شان دی کې دلته کې یو فاسفیټ په 3 نمبر اٹیچ دی نو دلته کې په 1 نمبر کاربن باندې یو دغه فاسفیټ چې دی انارګینیک فاسفیټ دی راشي ځان به اٹیچ کی خو بدی کې بسې چل کیږي دلته کې به کم ان ای ډی چې دی د دې ریډکشن به وشي ان ای ډی ایچ 2 دغه شان دی د دې ان ای ډی ریډکشن به وشي د دې ان ای ډی ایچ 2 سره نو NADH2 په مدد سره یو فاسفیټ دلته کې اٹیچ شو او د NADH2 په مدد سره یو فاسفیټ دلته کې اٹیچ شو یو دې پروډکټ ته یو دې پروډکټ ته نو دا هولنې سټپ شو بیا به چل کیږي تاسو څه کوي وس دلته یو فاسفیټ په 1 نمبر باندې راغی بل فاسفیټ په 3 نمبر باندې راغی نو دې لمونږ نوم ورکو 1 3 دا 1 نه کم ځین راغی د دې 1 نمبر فاسفیټ د 3 د کم ځین راغی 3 نمبر فاسفیټ او دلته کې موږ ولیکو بای پاس په مطلب دا دی چې دوه فاسفیټ دي یو دا دی یو زموږ سره چې دی دا دی او پاسپو ګلایسریټ نو دوه فاسفیټ دي درې کاربن دي نو دا څه شو 1 3 بای پاسپو ګلایسریټ دغه شانته کې دې له هم موږ نوم ورکو 1 3 بای پاسپو ګلایسریټ چې 1 فاسفیټ دلته کې دی یو دلته کې دی نو دا بای پاسپو شو ګلایسریټ ټیک شو اوس په دې کې ما لیکلی چې کمپوزیشن اف بوث ار سیم د دوانو پروډکټ نوم چې دی بدل له کمپوزیشن چې دی د دې پورې د دې سټیپ پورې د دې کمپوزیشن چې دی ناغه بالکل یو شان دی چې کله دا فاسفیټ اٹیچ شون بیا به زوم سره چل کیږي چې د دې نه به یو فاسفیټ چې دی اوزي ٹھیک شو دلته کې 1 نمبر فاسفیټ چې دی نو په دې بل سټیپ کې به د دې نه اوزي یعنی یو فاسفیټ چې دی لیکډ آوټ دا بلر شي په دې بل کې دلته کې په 3 نمبر فاسفیټ چې دی خپل ځای پاتې شي نو دلته کې هم د 1 نمبر نه چې دی یو فاسفیټ اوزي لیکډ آوټ نو د دې دوانو سټیپونو کمپوزیشن په دې پورې چې دی یو شان تر روان دی نو دلته کې فاسفیټ په 3 نمبر دی نو دلته موږ نوم ورکو 3 فاسفو ګلایسریټ دغه شانته کې دلته کې یو فاسفیټ په 3 نمبر دی نو دلته هم موږ نوم ورکو 3 فاسفو ګلایسریټ ٹھیک شو اوس په چل کېږي دلته کې فاسفیټ ور خپل پوزیشن چې دی هغه چینج کوي چې یو فاسفیټ وته نو بیا کم 3 نمبر فاسفیټ باندې چې کم فاسفیټ پراته دي په پوزیشن باندې هغه خپل پوزیشن چینج کوي چې پوزیشن چینج کی نو فاسفیټ په 3 نمبر نه راشي 2 نمبر کاربن ته د کشانده کې با چې کم 3 نمبر فاسفیټ ته هغه خپل پوزیشن چینج کی دا راشي سیکنډ چې پوزیشن چینج کو دا کشان بدلی نوم چینج شي نو چې کوي 2 فاسفو ګلایسریټ دا 2 چې دی 2 د پار راغی او دا فاسفو چې دی چې دا فاسفیټ په 2 نمبر باندې دی نو ګلایسریټ د کشانتی با د 3 نمبر نه فاسفیټ راشي سیکنډ پوزیشن ته او د موږ نوم ورکو 2 فاسفو ګلایسریټ چې کله دا پوزیشن چینج کوي نو په دې کې به زموږ سره څه چل کېږي په دې کې به دا چل وشي چې بیا به د دې نه یو H2O چې دی هغه به د دې نه لر شي یو H2O چې دی هغه به د 2 فاسفو ګلایسریټ نه لر شي دغه شانتي کې به د 2 فاسفو ګلایسریټ نه هم یو H2O چې دی دا به زموږ سره شي دا به لر شي بیا څه کوي چې کله دا فاسفیټ سیکنډ نمبر ته راغی یعنې دلته کې په سیکنډ نمبر باندې دی او یو H2O ته لاړو نو دې له موږ نوم ورکو 2 فاسفینول پایرویټ او په دې چې کله 2 فاسفوپینول پایرویټ زموږ سره جوړیږي نو دلته کې به ATP کنورټ شي ATP ته دغه شانتي به زموږ سره فاسفیټ سیکنډ نمبر ته راغی دله موږ نوم ورکو H2O ته نه ووتو 2 فاسفینول پایرویټ او ATP به کنورټ شي ATP ته
نو څه کوي یو پایرویټ زموږ سره دلته کې جوړ شو یو پایرویټ چې زموږ سره دلته کې جوړ شو نو دوه پایرویټ اسید چې دی دا زموږ سره شو دا تیار شو اوس د دې لکشن د سمری ته ما چې زموږ سره پریپریټر پیس کې ډای هایدروکسیسټون دی او ګلایسر الډیهایډ 3 فاسفیټ زموږ سره دوه پروډکټس چې زموږ سره جوړ شوي دي اکسیډیټیو پیس ترالو اکسیډیټیو پیس کې پاولینسټریپ کو دا چل وشي چې یو فاسفیټ یې سره خپل یو بدوي ته اٹیچ شي دغه شانتي بدل دي کې یو فاسفیټ چې دوی ته اٹیچ شي نو دې زمونږ به 1,3 بای فاسفوګلایسریټ دغه شانتي دل دي کې 1,3 بای فاسفوګلایسریټ د دې پر دې کمپوزیشن چې دی بالکل سیم دی بیا به کې دا چل وشي چې اي ډي پی زموږ سره استعمال شي اي ټي پی ته کنورټ شي یو فاسفیټ ته اوزي دغه شان د دې نه هم چې یو فاسفیټ زموږ سره وته نو دې ته موږ 3 فاسفوګلایسریټ وي دغه شان دل دي کې موږ ته 3 فاسفوګلایسریټ وي بیا بل کې به دا چل وشي چې فاسفیټ په خپل پوزیشن چینج کوي دلته کې به هم فاسفیټ خپل پوزیشن چینج کوي سیکنډ نمبر ته براشي نو بیا نوم ورکو 2 فاسفوګلایسریټ دغه شان دي 2 فاسفوګلایسریټ ټیک شو بیا زموږ سره H2O دی وزي ناغه زموږ سره په اخر کې چې کوم سیس پاتې شي فاسفوپینول پایرویټ او اي ډي پی چې دی د اي ټي پی ته چې دی کنورټ شي دغه شان بدل کې موشي مین خبر سره مین خبر دا ده چې یو فاسفیټ انټر شو پتا دلته کې په 1 نمبر باندې دلته کې هم په 1 نمبر باندې اٹیچ شو ټیک شو په بل اول وته انټر شو په بل سټیج کې دا چل وکړو چې پوزیشن چینج کو دلته شي دی هم خپل پوزیشن چینج کو نوم وسرم چینج کیږي چې پوزیشن چینج کو H2 دی وته دلته کې د دې H2 وته نو دلته کې چې دی پاس پینول پایرویټ جوړ شو دلته کې پاس پینول پایرویټ چې جوړ شو اي ډي بي چې اي ټي پی ته چې کنورټ شو نو دا اکسیډیټیو پیس دی زه امید کوم چې تاسو پوه شئ آسان دی کني په کمنټ کې ماته ضرور وایي ملاو شو د بل لیکچر سره ثانک یو ډیر مننه